له افغانستانه د امریکايي ځواکونو د ایستلو پریکړه واشنګټن د خپل ولس نظر ته په پام کړې ده. خو افغان ولس چې نه د دغو ځواکونو په راتګ چاغه کولی وو نه یې په تګ څوک نظر غواړي څه پرې وایي. دا چې امریکایانو او طالبانو د دوحې تړون لا تر دې دمه نه دی نهایي شوی او په داسې حالاتو کې د امریکایانو د شمېر محدودېدل یا امریکایان کاملا د افغانستان د خاورې څخه وتل، زه د یو افغان په توګه باندې دا په اطمینان سره وایم چې د افغانستان یو بحراني حالت ته رانباسي. محمد نسیم مومند یم، د بلخ ولایت اوسېدونکی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده امریکایي ځواکونه په دې وروسته کې د افغانستان څخه په وتو دي. تر ډېره دا کار مثبت ښکارېدلی دا دی تر څو زموږ دولتي ځواکونه یا امنیتي ځواکونه یا ټول حکومتي ارګانونه یو څه حس د مسؤلیت وکړي. نوم مې احمدشاه شاداب دی او د کندهار اوسېدونکی یم. ناټو ځواکونه یا په عموم کې بهرني ځواکونه اوس مهال افغان ځواکونه بهرني ځواکونو ته اړتیا لري په هوایي او طالبي برخه کې. که دوی ووځي ښایي دلته یو ځل بیا جنګونه پیل شي. زینب افغان یم، په خوست کې د ښځې ملي ارمان ټولنې مشره یم. د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره فکر نه کوم چې کوم داسې منفي تغیرات راشي، ځکه چې موږ افغانانو تل دغه نړیوالو ته ښودلې ده چې هر افغان د خپلې ولش خاري څخه په میړانه دفاع کولی شي او خپله خاوره موږ خپله ساتلی شو. افغان حکومت بیا د شمیر پرتله ډیر پر کیفیت ټینګار کوي او وایي له امریکا او ناټو سره د افغانستان اوسني امنیتي تړونونه اوږدمهاله او پر شریکو ګټو راڅرخي. ولسمشرې ماڼۍ د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان نه یوه ورځ مخکې ویلي و چې حکومت یې امریکا او ناټو ټول دې ته ژمن دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو پر ځاله بدل نه شي او د تیرو 19 کالو لاسته راوړنې خوندي شي. د افغان حکومت امنیتي بنسټونه بیا وایي له بهرنیو ځواکونو پرته یې د خپل هیواد دفاع ته ولاړ دي او اوس شاوخوا 90% پوځي عملیات دوی په خپله کوي. د دفاع نوماند وزیر په دې تړاو پرون خبرې وکړې. غږ یې پر خپلو خلکو دی چې بهرنیو ځواکونو وتو ته ورخطا نشي. همگی تشویش ازی دارن که قوتای خارجی ټول اندېښمن دي چې امریکایي او ناټو ځواکونه په وتو دي. موږ په زلونو ویلي چې یوازې امکان لري د هغوی شمیر کم او یا هم ډیر شي. هیڅ وخت مو داسې نمونه نه ده لیدلې چې بهرني ځواکونه دې ووځي. دوی د همدې افغانانو خاورې ته 19 کاله پخوا راغلي وو چې د دوی په وینا د ترهګرۍ ضد او د اورپکو ډلو په تیره بیا د القاعدې، داعش او د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. اوس ترې روان دي. په افغانستان کې ځینې وایي که د دوی تګ پڅ شي نو دا به د روان وضعیت په ګټه وي. د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو زرګونو سرتیرو د ایستلو اعلان په داسې مهال کې کوي چې دلته په افغانستان کې د جګړې ډګر تود شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 6 میاشتو کې د طالبانو په 53 ځانمرګو بریدونو او نږدې 1.5 چاودنو کې 1210 ملکیان وژل سوي او نږدې 2.5 نور ټپیان دي. د بهرنیو ځواکونو وتل یا کمیدل که هر وخت وي، اما افغانانو ته مهمه خبره سوله او اوربند ده. هغه سوله چې د بهرنیو ځواکونو وتل پکې یوه برخه ده. شازیه حیا، کابل.